روسیه کالوګا سیمه د سینشن کلی د څښتن د اسمان 2 پوړیزه کلیسا د قربانګاه په داخلي دیوال کې ځای په بل اړخ کې ورته ځای شتون لري د تاک آباد دیر شوي د خښتو دیوال او یو کوچنی ځای شتون لري او هلته د چولۍ د نصبولو لپاره ځای کارول کېده. آیا تاسو د خښتو مات شوي خښتې ګورئ؟ د تاک عرض او لوړوالی زیات شوی دی. د دې لپاره چې دلته یو چڼاسکه واچوئ دوی سر ته یو سوري مات کړ او یو چمنی یې دننه کړ. په دیوال کې خښتې د سپینې هوانس سره یو ځای ساتل کیږي. د بیا کار کولو حل نسواري رنګ دی. د معبد مرکز لومړی پوړ د ځمکې د سطحې لاندې د هوا ډکټ جوړ شوی. بخارۍ ته بهر سړه هوا چمتو کول د دې لپاره چې بخارۍ د خونې څخه ګرمه هوا ضایع نه کړي. د هوا ډکټ په عمدي توګه د نرم کنډکونو سره جوړ شوی و د هوا د تودوخې نرمولو لپاره. پستون کې ځای د کلیسا د جوړولو په وخت کې جوړ شوی و. تاق د ټوټو د ځای په ځای کولو لپاره لوی شوی و. هغوی د ستنې نه خښتې پرې کړې. د تور پوستکي پاتې شونې لیدل کیږي. دوی د چمني لپاره سوري وهل. کرغېړن سوري او ټوټي خښتې. د ګاونډ په ستوني کې هم یوه چوغۍ جوړه شوې وه. د بدلون نښې خښت نسواري هاوان سره یو ځای ساتل کیږي. د دې چولۍ پورته یو سوری هم جوړ شوی و تر څو لوګی د تېښتې اجازه ورکړي. دلته یو فلزي چمنی داخل شوی و. زه د کلیسا 2م پوړ ته پورته شوم. دلته 2 کندې لیدل کیږي. د کندې په ښکته کې یو سوري موندل کیږي. دا د چمني لپاره سوري ده. د ودانۍ د ورته عصري کولو له امله د 2م پوړ ونړېد. ما دا سوري له لاندې څخه وښوده د لومړي پوړ څخه. د چمني لپاره په چت کې مات شوی سوری. د پایپ بهر راوستلو لپاره دوی د کلیسا په بهرنی دیوال کې یو سوري ټک کړ. دا هغه څه دي چې سوري له بهر څخه ښکاري. خښتې پرې شوي چپه شوي دي. کله چې روسانو دا کلیسا جوړه کړه روسیه ټول کال ګرمه وه. نه یخ وه نه واوره وه. د تودوخې لپاره هیڅ اړتیا نه وه. خو اقلیم بدل شوی دی. موږ باید ودانۍ د سړو شرایطو سره تطابق کړو. چولۍ نصب کړئ او د چمني له لارې مات کړئ. ساینسي تاریخ په تیرو وختونو کې د پام وړ اقلیم بدلون حقیقت پټوي.